کله چې دا صورت نازل شو په یو اثر کې داسې راځي وی دا ویلی شو چې لا حبس بعد سورة النساء د سورة النساء د نازلېدو نه بعد به اوس د چا برخه په میراث کې چې کومه ده هغه څوک نشي بندولی د چا حق څوک نشي والی د زنانو چې کوم حقوق دي هغه څوک نشي بندولی الله اکبر وی دا صورت چې نازل شو اعلان دا وشو چې د دې صورت نازلېدو نه بعد څوک د چا برخه د ځان سره نشي بندولی په دې صورت کې اکثر موضوع هم دا کړه هغې له زه بیا راځم په دې مخکې چې هغې له راشم یو فایدې دپاره تر عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو قول ذکر کوم عبدالله بن مسعود رضی الله عنه تاسو ته دې پته چې دا هغه انسان دی دی وی د قرآن کم آیت چې د ذهن ته راځي ما نه یې تپوس وکړئ زه یې راته معنا تفسیر هم بیانوم او زه راته دا هم بیانوم چې په کوم ځای کې نازل شوی دا آیت او دا راته هم بیانوم چې د شپې نازل شوی که د ورځې نازل شوی او بیا په هغه شپه او ورځ کې راته هغه وخت هم ښیم چې په کوم ټیم کې نازل شوی در الله دومره پوهه ورکړې وه وجه د هغې یو دا وه ډېرې وجې دي یو دا و چې د اکثر وخت د رسول وسلم سره بعض صحابه کرام به پکې کاروبار له تلو تجارت له یو ځای ته بل ځای ته ده به اکثر وخت هلته و ځکه دته ویلی کېږي صاحب السواک والنعلین د رسول وسلم چې رسول وسلم به چېرته لاړ پیزار به یې وویستو هغه پیزار به ده بیا په خپل ترخ کې نیولی کله به بیا رسول وسلم په پښو کول ده به ورته کېښود د رسول وسلم مسواک به هم د ده سره کله به رسول وسلم وغوښتو یا ضرورت به راغی ده به ور مسواک ورکړو نو چې دا د حال دی دلیل دی په دې باندې چې د ډېر وخت د رسول صلی الله علیه وسلم سره تیر کړی ډېر وخت یې د هغه سره تیر کړی دی وایي او دې کې سوچ وکړئ وایي په سورة النساء کې 15 آیتونه دي چې دا په څه باندې چې نور راخیږي د هغې نه غوره دي نور په څه راخیږي په ټوله دنیا راخیږي نو څه مطلب شو ټولې دنیا د هر څه نه 15 آیتونه غوره دي او دا ټول په دې صورت کې دي اولنی آیت ته ما اوس په دې منځ کې تلاوت وکړو یو 13 آیت ته دې صورت کې ان تجتنبوا وایي ته غوږ کښېږدي څومره د خوشحالۍ آیتونه دي ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم الله وایي که د غټو ګناهونو نه ځان وساتئ دا واړه به ته زه وبخوم د انعام او احسان ته ګوره که تاسو ځان د غټو ګناهونو نه وساتئ واړه الله وایي زه به ته وبخوم درېیم آیت په دې صورت کې د 40 ان الله لا یظلم مثقال ذره الله ذره برابر ظلم په چا نه کوي وان تکو حسنه یضاعفها او که چېرته نیکي هم د الله مخې له راوړه نو هغه به دله څو چنده زیاته کړي د الله دې رحم ته ګوره د غټو ګناهونو نه ځان وساته واړه به راته وایي زه معاف کړم که ګناه دې د الله مخې له ویوړه نو یو ګناه یوه ده الله وایي که نیکي دې راوړه نو هغه به دله زه بېشماره او څو چنده زیاته کړم احسان د الله دی وی درېیم آیت ته ان الله لا یغفر ان یشرک به الله شرک نه بخي ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء او د شرک نه علاوه چې کوم ګناهونه دي چې الله یې د چا دپاره وغواړي معاف کوي ورته دا هم د الله احسان دی امید دی صرف شرک گزاره نه کېږي ځکه چې د الله په حق باندې ډاکه اچول د الله چاته نه معاف کوي چې د الله سره د هغه په بچایي کې مخلوق شریکې دا درته نه په دنیا کې معاف کوي نه درته په آخرت کې معاف کوي الا دا چې توبه سړی وباسي او د شرک نه علاوه چې کوم ګناهونه دي الله وایي که زه یې وغواړم زه به درته معاف کړم څلورم آیت ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الله وی که چرته دوی ځان سره ظلم وکړي
ای منافقانو باس پکې راځي منځ کې او بیا ستا خواله راشي او د الله نه بخښنه وغواړي او تا ته ووایي چې زموږ دپاره د الله نه بخښنه وغواړه او ته وله وغواړې نو دوی به ومومي الله لره بخښونکی مهربانه یعنی دی منافق او که بخښنه وغوښته نو الله به ومومي بخښونکی مهربان دی مشرک که بخښنه وغوښته توبې وویسته او به مومي الله لره بخښونکی مهربانه نو چې بیا مسلماني عقیده برابري منافقت پکې نه او د ده نه ګناه وشي او الله ته واپس شي نو نه به یې معاف کوي څلور آیتونه شو پنځم آیت دی ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه الله اکبر دې ته اوس غوږ کېږدي الله وایي څوک چې بد عمل وکړي او ځان سره ظلم وکړي ثم يستغفر الله او بیا الله نه بخښنه وغواړي یجد الله غفورا رحیما او به مومي الله لره بخښونکی مهربانه دا اوس الله دلته موږ ته هغه ظلم نه دی ښولی چې هغه کوم ظلم الله یادوي یوه او هغه قسم موږ ته نه دی ښولی چې څوک ومن عام څوک چې هم ظلم وکړي کوم ظلم یا الله هر ظلم سوءا بد عمل کم بد عمل یا الله هر بد عمل هر بد عمل هر څوک چې وکړي الله وی که ما ته راواپس شو نو ما به بخښونکی ومومي ما به مهربانه ومومي عبدالله ابن عباس هم دا خبره دقه شان کړې ده خو هغه ورسره درې ایتونه زیات کړي دي نو د هغه د رای مطابق څو دي اچھا هغه ته هم ذکر کو هغه بیا شپږم آیت دا بیان کړی دی دا به مو منځ کې اوس تلاوت کو يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم دا دومره هر څه چې الله کړي دي کنه د قرآن رالیږلی پیغمبران دا علما الله غواړي چې تاسو ته د هدایت لار واضحه وښیي او تاسو ته د پوخانو نیغه لار وښیي د ده د خوشحالۍ او د رحم آیت دی الله زموږ دپاره دا غواړي ورپسې دې پسې دی والله يريد أن يتوب عليكم الله غواړي چې تاسو توبه وباسئ الله اکبر الله غواړي چې تاسو توبه وباسئ او تاسو نه د ګناهونو د بوج کم شي ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما او الله وی کم خلق چې په خواهشاتو پسې روان دي او بد عمله دي هغوی غواړي چې ستاسو دا بوج ډېر شي او تاسو یې نیغې لارې نه واخلئ دا د څویم آیت شو اووم اتم آیت الله اکبر يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا غواړي الله چې تاسو نه بوج کم کړي ځکه چې انسان پیدا شوی کمزوری دی داسې مهربان رب دی غواړي چې موږ توبه وباسو غواړي چې زموږ نه بوج کم شي غواړي چې موږ کامیاب شو دنیا او آخرت کې څومره لوی بدبخت دی چې هغه یې د ځان دپاره نه غواړي دین اخوا لویه بدبختي ماته نه ده معلومه الله وایي زه دنه بوج کموم یو سړی وایي زه دکه ډېر بوج غواړم زه دکه د ګناهونو بوج غواړم زه دکه د نافرمانیانو بوج غواړم او دقې سره قبر ته تله غواړم الله وی زه غواړم چې ته توبه وباسې دی وایي زه توبه نه وباسم الله وی زه غواړم چې ته ما ته راواپس شي زه به دې وبخم زه به درنه کامیابي د دنیا او د آخرت درکړم دی وایي زه دغه غواړم زه پیسې غواړم زه ریال غواړم زه دنیا او آخرت کې صرف دنیا غواړم آخرت سره زما غم نشته والعیاذ بالله نو که د چا دا حالي دی نشي ملامته کولی مگر خپل ځان ته الله لره ملامته کولی شي هغو له ته پوره کتاب را لېږلی دی انبیا یې را لېږلي دي علما یې پیدا کړي دي حق پرست چې پوه دي په قرآن او حدیث باندې
ته ما نشي ملامته کولی یا پلانې ولانې ښه د عقل خاوند وي ښه د عقل خاوند وي که چا تا ته کږه لار ښولي چې دې کږې ته شه نو ولې ته نه پوهېږي چې دا کږه لار ده که یو سړی تا ته اوس ووایي چې دې بلډینګ ته وخېږه دا لس چته بلډینګ د اووه دانګه دي دانګې ته چې دنیا مبارکې شي بیا د سره غم شتي چې د مرګ او ژوند مسلې شي بیا تا ته پته ده یو سړی تا ته ووایي راځه په دې لار باندې دا لار د الله سره د دشمني کولو لار ده د نافرمانۍ لار ده د جهنم لار ده بیا پرې روان بیا وایي زه نه پوهېږم نو رب العالمین حجت قایم کړی ده او سم یې قایم کړی سم